دا هغه کار دی چې معمولا دلته ترسره کیږي. یو ډله پوهانو 15 دانې شادیانې په یوه قفس کې بندې کړې او دننه یې پکې یوه زینه کېښوده چې د زینې له پاسه یې کیلې ایښې وې. هر ځل به چې کومه شادي غوښتل یې په زینو پورته شي تر څو کیلې ترلاسه کړي، پوهانو به په دا نورو شادیانو یخې اوبه راخوشې کړي او لمدې خیشتې به شوې. تر یو مهاله به چې کله هره شادي په زینه پورته کېده، نورو به ښه وهل ورکول تر څو د یخو اوبو مخه ونیسي. وروسته تر یو مهاله هیڅ یوې شادي دا هڅه نشوه کولی چې په کیلو پسې پورته شي، سره له دې چې لیوالتیا او وسوسه یې ډېره. پوهان تصمیم نیسي چې تر څو د دغو شادیانو ځای باید نور شادیان ونیسي. یوه نوې شادي راوړي او د قفس دننه شته شادیانو څخه یوه شادي وباسي، پر ځای دا نوې شادي ځای پر ځای کېږي. نوې راوړل شوې شادي لومړی هڅه دا وي تر څو په زینه پورته شي او کیلې راواخلي، خو نور شادیان یې نه پرېږدي ځکه هغو خو د یخو اوبو تجربه لیدلې، اوس دا خو نوی ده نه پوهېږي. تر څو زیري وهلو ټکولو وروسته نوې دننه شوې شادي په دې پوهېږي چې باید په زینه پورته نه شي، خو بیا په دې سر نه خلاصېږي چې آخر ولې؟ ځکه یخې اوبه خو په دو باندې نه دي راخوشې شوي، دا خو په یخو اوبو نه پوهېږي، نو دا نه پوهېږي چې ولې. دوهمه شادي ځای پر ځای کوي او له زړو څخه یوه شادي وباسي. همدغه حالت روان ده. لومړی شادي هم د دوهمې شادي په وهلو ټکولو کې خپله ونډه اخلي، درېیم شادي همداسې، څلورم او بالاخره پنځم شادي هم ځای پر ځای کېږي. هغه هم همدغه ډول د کیلو د ترلاسه کولو لپاره زورونه وهي، خو د سره هم څلور نور همغه عکس العمل ښکاره کوي چې ورسره شوی ده. اوس هغه څه چې په قفس کې بندي پاتې دي ټول نوي دي او هیڅ یوې هم د یخو اوبو له جریان څخه تجربه نه ده ترلاسه کړې، نه تجربه کړې، خو بیا هم هر شادي چې غواړي له زینو څخه پورته شي وهل کېږي، ټکول کېږي، ترټل کېږي. که امکان درلود چې له شادیانو څخه پوښتنه شوې وای ولې هغه شادي چې غواړي په زینه پورته شي وهل کېږي، نو په ډاډمنتیا سره به مو ځواب ترلاسه کاوه. زه نه پوهېږم ولې، خو دا هغه کار دی چې معمولا دلته ترسره کېږي. آیا دا جمله خو به تاسو ته هم اشنا غوندې نه وي؟ د کمنټونو په ټوکرۍ کې ځواب را ځنځولی کړئ. منندوی به مو شو. مننه، ښې چارې. الله مو مل شه.